بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په پټه وځي. سلام او وخت بخیر. د دې راپور په اړه د کره او تازه معلوماتو لپاره دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ. د ډیری اروپایي هیوادونو سرتیري په خاموشۍ له افغانستان څخه وتلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي زیات اروپایي هیوادونو وار له مخه خپل سرتیري له افغانستان څخه ایستلي دي، په داسې حال کې چې د ځواکونو ایستلو په اړه د امریکا او ناټو اعلان شوې نیټې ته وخت پاتې ده. پرون د جرمني وتلي دواړه هیوادونو اعلان وکړ چې افغانستان کې پوځي ماموریتونه ختم شول او پولند هم وویل چې افغانستان کې میش سرتیري خپل کورونو ته ستانه شوي دي. اسوسییټډ پریس د ځینو اروپایي هیوادونو د ځواکونو وتل ارزولي چې موندلي دي اکثر په کوچنیو مراسمو کې خپل پوځي ماموریتونه بشپړ کړي چې د ناټو ځواک او یووالي سره په ټکر کې چاره ده. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سرچینې ویلي د امریکا سفارت او د کابل هوایي ډګر ساتلو لپاره به 600 بهرني سرتیري افغانستان کې پرېږدي. د امریکا ځواکونو وتلو سره د طالبانو بریدونه زیات شوي او زیاتې ولسوالۍ سقوط کیږي. وړمه ورځ په افغانستان کې د ټولو بهرني سرتیرو د ماموریت قوماندان سکاټ میلر ویلي وو که پر ښارونو طالبان بریدونه وکړي دوی به غبرګون وښایي، خو تر دې ورځ وړاندې میلر ویلي وو چې افغانان د خپل وطن ساتنه په خپله وکړي. تر بلې ویډیو په لاس پرم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.